د مهمو خبرونو سرټکي. د ټولنیزو ناسمو دودونو د مخنیوي په اړه د بهرنیو چارو د وزیر وینا. د عامه روغتیا د وزیر سره د نړیوالو موسسو د استازو خبرې. روسیه کې د افغان سوداګرو سره د کرنې وزارت د پلاوي کتنه. او د سعودي عربستان د ولیعهد سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د وري 28 اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ټولنیزو ناسمو دودونو د مخنیوي په موخه د اسلامي امارت د رهبر د 18 ګڼې فرمان د اهمیت او پلي کېدو په هدف جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه فرمان پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي ویلي چې د یاد فرمان تطبیق په کور دننه له افغانانو سره یوه اقتصادي مرسته ګڼل کیږي. د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی د یو شمېر نړیوالو موسسو له استازو سره کتلي دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د همغږۍ پر پیاوړتیا، د ستونزو پر وخت حل، د درملو پر وارداتو مقرراتي محدودیتونو، د ګمرکي تصفیې ځنډ، د درملو د کیفیت کنټرول او د پروژو د انتقال په اړه خبرې شوې دي. همداراز په دې ناسته کې د ګمرکونو د اسانتیاوو، د کورنیو درملو پر تولید ټینګار شوی. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال صدر اعظم عثماني په مشرۍ روسیې ته تللي پلاوي هلته له افغان سوداګرو او پانګوالو سره کتلي دي. کرنې وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د کرنې او مالدارۍ سکتور کې د پانګونې فرصتونو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د کرنې برخې کارپوهان وایي چې دغه ډول لیدنې کولی شي د کرنې سکتور د ودې او د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. بلخوا د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر عطاالله عمري د ازبکستان د کرنې وزارت له مرستیال عبدالذکروف جمشید او مل پلاوي سره کتلي دي. کرنې وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د کرنې، مالدارۍ، بڼوالۍ او اړونده برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. دواړو لورو د کرنې او وترنرۍ د زده کړو، څېړنې، ترویج او پانګونې پر زیاتوالي ټینګار کړی او ازبکستاني پلاوي په یو شمېر ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ترویج، بڼوالۍ او مالدارۍ په برخو کې د ګډو پروژو د پلي کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د فاریاب ولایت د مرکز میمنې ښار اړوند د افغان کود په کلي کې د یوه جومات او روغتیایي مرکز د جوړولو چارې د $1 میلیون په لګښت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او سیمه ییزو چارواکو په حضور کې پیل شوې. برادر د متوازن انکشاف او د خلکو د اساسي اړتیاوو ته د رسیدنې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د دغه ډول پروژو پلي کېدل د روغتیایي او دیني خدمتونو د ښه والي لپاره یو اغېزناک ګام دی. نوموړي د سوداګرو او پانګوالو د همکارۍ ستاینه کړې او زیاته کړې ده چې په بنسټیزو برخو کې پانګونه نه یوازې د ټولنیزې هوساینې لامل ګرځي، بلکې د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره هم زمینه برابروي. بلخ ولایت د برېښنا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د 523 میلیونه افغانیو په لګښت د برېښنا رسونې د 2 پروژو چارې بشپړې شوې او د یوې بلې پروژې عملي کار پیل شوی دی. د دغو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس سیف الله احمدزي ویلي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو ډیره برخه د برېښنا له دوامداره خدمتونو برخمنه شي. نوموړي زیاته کړې چې د برېښنا شرکت هڅه کوي د خدمتونو کیفیت لوړ کړي او خلکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسن مرتضوي د هرات له والي نور احمد اسلامجار سره لیدنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا او د ترانسپورتي ستونزو پر حل خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د هرات والي د اسلام کلا بندر له لارې د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار کړی او د دوغارون او اسلام کلا ترمنځ د ترانسپورتي ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. ورته مهال د ایران د سفیر مرستیال د سوداګرۍ برخه کې اسانتیاو لپاره یې د لا زیاتو همکاریو او همغږۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د شته ستونزو د حل لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف د دغه هیواد لپاره د ناروې له نوي ټاکل شوي سفیر هلن سند اندرسن سره کتلي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د دوه اړخیزو همکاریو پر اوسني وضعیت خبرې شوې او دواړو لورو د افغانستان په تړاو د منظم ډیالوګ پر دوام ټینګار کړی. اندرسن د افغانستان په اړه د یوه ګډ سیمه ییز دریځ رامنځته کولو برخه کې د ازبکستان هڅې ستایلې دي. ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې شره یوه د مخنیوي وړ ناروغي ده او یوازې هغه وخت یې مخه نیول کیدای شي چې ټول ماشومان پر وخت واکسین شي. یاد بنسټ تر دې مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د واکسیناسیون پراخ پروګرامونه د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري او باید دوام ومومي. د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر ویلي چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې یا جیکا په ملاتړ په افغانستان کې د کرنیزو حاصلاتو د ښه والي لپاره مهم پرمختګونه شوي دي چې له امله یې په کرنیزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. یا د ادارې ویلي چې د تخنیکي ظرفیت لوړولو او د کرنیزو توکو د ښه کیفیت په برابرولو سره د هغو بزګرانو حاصلات چې تر دې پروګرام لاندې شامل وو د سبزیجاتو په برخه کې 26% او د جوارو په برخه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو د ریل پټلۍ له لارې له روسیې او بلاروس څخه د سون توکو واردات زیات کړي دي. په راپور کې د سوداګرو له قوله ویل شوي چې د 2026 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د دغو هیوادونو د سون توکو واردات شاوخوا 50% لوړ شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې له هغه وخته چې اروپایي ټولنې د 2023 کال په فبرورۍ کې د روسیې پر نفتي محصولاتو بندیزونه ولګول، افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې د سون توکو له مهمو بازارونو څخه ګرځېدلي دي. د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې د کورنیو بازارونو د خوندیتوب په موخه یې 40 ټنه بې کیفیته نبشي اوسپنه له اسلام کلا بندره بیرته صادروونکو هیوادونو ته ګرځولې ده. دغه ادارې ویلي چې یاد مواد کورنیو معیارونو سره برابر نه وو او له دقیقې ارزونې وروسته رد شول. یاد ادارې ټینګار کړی چې په ټولو بندرونو کې د کیفیت د کنټرول بهیر په جدي او شفاف ډول روان دی او هغو توکو ته هیواد ته د ننوتو اجازه نه ورکوي چې خلکو او بازار ته زیان رسوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې روانه اونۍ کې 82 تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او هیواد ته راستانه شوي دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو چې تر ثبت او د بشري مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ولېږدول شول. له هیواده بهر دا چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د سیمې او نړۍ پر وروستیو پرمختګونو او په ځانګړې توګه د ایران او امریکا د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمه‌ایي ثبات د بیرته ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د پوهنې وزارت له قبله ویلي چې د روان اپریل میاشتې له 21 نیټې وروسته به د دې هیواد ټول ښوونځي په غیر حضوري او آنلاین بڼه زده کړې پیل شي. د راپور له مخې دا پریکړه به تر بلې خبرتیا پورې دوام ومومي.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د قهرمان مراش ولایت په یوه منځني ښوونځي کې د یوه زده کوونکي د ډزو له امله 9 تنه چې څو زده کوونکي هم پکې شامل دي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې د دې پیښې عامل د 8م ټولګي زده کوونکی و او چارواکو تایید کړی چې بریدګر هم په دې پیښه کې وژل شوی دی. او وروستی خبر مهم ده چې د اولمپیک بدني روزنې او سپورت رئیس احمد الله وثیق وایي د جوجیتسو او پهلوانۍ څلور لوبغاړي د جوجیتسو آسیایي او ساحلي غیږ نیونې سیالیو کې د ګډون په موخه چین ته ولاړل. وثیق هیله څرګنده کړې چې دغه افغان لوبغاړي به هم هیواد ته ویاړلي او رنګین مډالونه راوړي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړی چې د سپورت ادارې به تل د خپلو ورزشکارانو ملاتړ ته دوام ورکړي. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.